چې کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس دا سکون کې د مرګ نه څوک بچ کیږي. پښتو کې متل دی وی چا چټه نه راوړي اور سره بمري کړه نيدي ته پته ولګي چې تا تکذیب کړو د الله د کتاب او د الله د نبی، اوس بسکه. ابن کثیر دی آیت لاندې وی چې دی آیت یو حکمت پکې دار اصل کې جمله کې نور آیت کې نور مسائل دي، صرف دی یو جمله کې چې کل نفس ذائقة الموت، هذه الآية تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقي أحد على وجه الأرض حتى يموت. مخکې الله تسلی ورکړي د الله رسول هم تسلی ورکړي. صحابه نے غم راغې مرګ ورکړو شو نو الله پاک وته ولې خفه کیږي کل نفس ذائقة الموت. دا به تسلی شو. قرطبي وایي بل پیدا پکې وګوره ولما أخبر الله عن الباخلين، کله چې الله پاک دغه تیرو آیتونو کې دا بخلا دي سره ټول نو داغي خبرې چې مونږ ترو او داغي دا قول چې ان الله فقير ودا چې ذکر کړه نو امر المؤمنين بالصبر، بے حکم کو مومنان تو د صبر کولو نو دیوت او فرمایل چې لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، نیدیو چې دا صبر مونږ تر کمی کوو، صبر څه پیمانه یې کړه څه انتهایی نیوت او فرمایل چې ولا یدوم ذالک، دا تکلیف بس ہمیشہ کو نہیں کرنا. کل نفس ذائقة الموت، هغه په دغه نقطه روکلی او ربطی مولا دغه ذکر نو چې چا څه کړی ته وو ته پته ولګي بیا. وانما توفون اجورکم یوم القیامت، بشکا پورا بدر کړی شي تاسو اجرنا باندې د عملونو د قیامت پر ورځ. او د چا اجر چې دای کنه نو دا ډېر کامیاب سره دی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، پس هغه څوک چې بچ کړي شو د اور نه، من د اور د جهنم نه بچ کنه او ادخل الجنة او جنت ته داخل کړي شو دې سوی کامیابی وګټله. دې لپاره د تکلیف تیر کنه نو ته دنیا په مزو پسې شوه نو دنیا څه شي ده وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تزيد په دنیا او پسې په دې مناسبت راوړه نه دې راځم د دنیا مگر سامان دې د دوکې. عبداللہ ابن عمر نے روایت ہے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سره ان يزحزح عن النار، چې څوک په دې خوشحالي دي چې د جهنم د اور نه بچ کړي شي، لري وساتل شي او جنت ته داخل شي، فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، هغه فلا تموتن په قوت کې بشي مرد پدراشی پدا سے حال کے چکی ایمان لگی پالا وغیر رستنے اولیات الالناس الذي يحب ان ياتوا الیہ، خلق سر دے آغا معاملہ کی چاہ خلق خوخی معنی تکلیف دے خلق تنور گئی. دا دے نسخہ ذکر ومن زحزح وادخل لتبلون فی اموالکم،
دا قرآن و اصل کی نسخہ ذکر کی تو قرطبی ذکر کرنا کہ دا جنت دا داخل در نسخہ دا فقط فاز دا دے کامیابی حاصل اور نسخہ سرا امدادہ کرنا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ خامخا امتحان بچی دیشی پتا سو باندې ستاسو په مالونو کې کله به تاوانونه راځي کله به زکاتونه ورکړي کله به اسی خیراتونه وکړي او ستاسو په ځانونو کې سوره بقره کې دغه څه ویلي کله به مری کله بیماری کې کله به بچی مریخه ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دابم بچو راشي یو خوا د باندې تکلیفي کنه ابل خوا در پسې خلک خبرې کوي سړی حیران چې جو وسو الله وی سو کو صبر کوه نو خامخا او عبادت هغه کسانو چې ورکړل شوی د کتاب تاسو نه مخکې ومن الذين اشركوا او دعام مشرکان نام سبع اور اذن کثیرا بدر دیری یو کا بخبل تکلیف کې به ابل قابل بس دا خبيسان خبرې کوي تعزیه نه درکې د تعزیه په ځای بتا په خبرې کوي نو تبسکه وان تصبروا معنا فصبروا تب صبر کې نو چې صبر دیو کو نو راشو ګور څومره ګټه دیو کړل وان تصبروا وتتقوا نو کو چې تاسو صبر وکاو تقوا نام کار غسات به مرود بلا اکثر سړی بے صبر شي یو بے صبریو کې بیا تقوا کارو نه کوي دا دواړه په دې مناسبت وروړه نورم غانو زینو کې په دغه مناسبت ذکر کړي فإن ذلك من عزم الأمور بشکا دا دواړه باغی کارونه چې دغه تاکید کړل شوی دی مما عظمه الله على عباده معنا دا وکړه نو دا الله مامور دي ته به اتیان مو شو تکلیف به په خطر طریقه تیر شي او ثواب په ملو شي څومره ګټه دی وکړي ښا دا ان سره علت په دې طریقه به جوړاوه چې دا څنګه علت دا دغه څه علت ده چې به صبر کوي چې صبر نه کوي څه کوي نو چې صبر دی وکړو نو ثوابونه مو شو او مامور دي ته اتیان مو شو